مننه کومه وایي چې زه درته نوسته یم جانانه ته شپېلۍ غږوه لکه څه زه درته نوسته یم جانانه ته شپېلۍ غږوه اخ د ځوانۍ ښې باپیرا مې نه کړې مننه کومه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي ښه پوهېږم خو نه پوهېږم په دغه خپرونه کې میږ یوه مشاعرات و چې میږ شعرون هر وخت کوشش کو خوري کو چې توسه ته ښه شیرینه در ووروي نن یې بیا هغه کور کړی دی چې ښکلې ښکلې شیرینه یې وړي دي میږ توسه مې په ګاډه که خیر وي کسي بیا اور وي بیا خوند به نه وخولي یس که خیر وي توسه ته په مشاعران د پایل کې د مشاعرې په دغه اول سار کې میږ یو تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی مخکینی څېره ده دی د زنه زنه شیرینه په داسې وخت کې لیکي چې ښه بیا ولی وي ځکه په دا ټایم کې وشه په خیب کې وانیمه کو پیری وې تر درېمې وشه د سره کلام په لوز کې وي لیکنه کو خوري په ځون تېروي دغه شاعر نوم دی چې چلای صاحب السلام علیکم چې چلای صاحب چې خدای کوي پشه کو پرای دا په سر کړای دی بس دا ستاسو لطف دی نو دوستانو ډېره زیاته مننه ولاړېږئ ما بس دا ستاسو لطف دی ستاسو مهرباني ده ژوندي اوسئ ما سره خو یو وړوکی غوندې شعر دی خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښۍ وړ بګرځي او شعر څه داسې دی وایي چې یادونه دې په زړه کې ګرځومه په درجنو یادونه دې په زړه کې ګرځومه په درجنو باران هم پرې د اوښکو ورومه په درجنو بیا وایي چې پرون راته خورې وویل ماما درب مې په خپو دي پرون راته خورې وویل ماما درب مې په خپو دي پټیو کې د دربو کرچ ړومه په درجنو بیا وایي چې هغه چې ماشوم وزېږوي پرېږدي کوڅې ته هغه چې ماشوم وزېږوي پرېږدي کوڅې ته او د داسې خلکو پوزې پاکومه په درجنو او راځه نوره بغلا پرېږدو وطن به سره جوړ کړو راځه نوره بغلا پرېږدو وطن به سره جوړ کړو اول زه درته ګوتې لګومه په درجنو بیا وایي چې چلی که واکمن شوم او بیا هم غله موجود وو چې چلی که واکمن شوم او بیا هم غله موجود وو له دغو غلو به پوزې پرې کومه په درجنو مننه وایي چې غم د سپلانی کړم سپلانی کړم جانانه لکه څه غم د سپلانی کړم سپلانی کړم جانانه میخ کوتاری د سوله میخ کوتاری مننه کوم چې چلی صاحب نه ډېره مننه کوم چې توسه ته د ښکلی شعر در وورو واقعا وزن کې وخو که څوک په غور سره فکر په وکړو میک شعرون خوري کو په ډېر تکلیف سره دا یې نیم ټکی پیدا کوي مننه نه کوم یس که خیر وي میږي بل شاعر لري تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی مخکینی څېره ده دی د زنه زنه شیرینه په داسې وخت کې لیکي چې د خلک منځکې کاري وشه چې د ټکټر سپوره وچوي لوند داسې سره وغراوي دغه خو پیری وانیمه کیده دی خوره په تال کې وي دی خوره سره ګاډه واډی وشه دی پسې وي پسه ګرځوي بیا ولته دا یو نوم باز نه لیکي دغه شاعر نوم دی که خیر وي شړشمګل صاحب چې روشي السلام علیکم خیلی جوری تو بیاته کردای که خوی نادر کلای شوای گوپای دا پسا پریږده سړیه دا ګوبې خلک د خوند ورکوي په خپرۍ نه کېږده بس خو ډېر ارشاد ډېره مننه قدرمنه شعرونه تاسو نه ډېره بخښنه غواړم ځکه چې تاسو خو دا یو چې زه لږ درنه مشر یم مخ ته راغلم څو بیتونه دي تاسو په مخ کې به زه وایم که څه نم خواکه ارشاد راباندې وکړه د ځینې رژیسونه یایي چې پیسې چې پرې کوې نه څه شي ته خفایې روړه اسنادینه چې وړه ته امضا کوه یایي چې څوک مرسته وخوړه چا مرسته وخوړې کس وایي وړکې څوک مرسته وخوړه چا مرسته وخوړې څه زراعت غنم خو نه دی چې به وخته یې توضیح یایي چې په ځینې ولسوالیو کې ګمرک په نیمایي دی کس وایي په ځینې ولسوالیو کې ګمرک په نیمایي دی په ښار کې د جګیر کې ګمرک به بیا باندې یا چې شخصي موټر زخ ډېر شول سپرله یې وړه یوې شخصي موټر زخ ډېر شول سپرله یې وړه یوې ټیکسي والا چې وویني شین شي په ژاړو
یا چې په وورې پیسې کیما کړه په دانه نه پیګوي کسوي ورګه په وورې پیسې کیما کړه په دانه نه پیګوي چې غلا ونه کیسه بانک رئیس خو نه دی یا چې بنده درنه خپاوي خدای د تا په کار وي کسوي چې بنده درنه خپاوي خدای د تا په کار وي په دا کې چې رشوت خوري لایق د جهنم یې ډیره مننه ډیره چې نه وپا پوتو کې پوتو شوه نه وپا دور شوه نه وپا پوتو کې پوتو شوه نه وپا دور شوه د خلک زړه د پردي کړه رشوت خیره بهترین مساجان نصر دی شیر خو بیخي ذره نه بدلدل کېږي خو مساجان نصر دی خدای درته خاشول کا د ځینې رئیسونو ته چې ورشه دفتر یې خپل کلپ وي د ځینې رئیسونو ته چې ورشه دفتر یې خپل کلپ وي دفتر کې نه وي یا چې خورای ته تللی ده ډېره مننه مننه کومه ویایی چې جانان یې مونه مراوار دی زی جانانا جانان یې مونه مراوار دی زی جانانا جانان یې مونه مراوار دی زی جانانا اچا په مسته لاړل یې خوله ته روواته مننه کومه یې شړشنګل نه ډېره مننه کومه لټکي دا رشوتخور سره پړخیجان غونده که دا یونیم رئیس یا لټکي داسې سره په ولګې د خو زه بخښنه غواړم رئیسونه تاسو خو داسې یئ چې د زنه د غصب کېدي چرسینه دفتر ته چې پوښتنه وکړئ چې وخورۍ ته وتلی دی دا اوښ هم دغه 40-50 کوله سره وخوړه خو یوه پیره په موړه نه یي بیا ورته وکړه بخښنه غواړم یس که خیر وي موږ یو بل شاعر لري تکړه شاعر دی نمتي شاعر دی خلک په زړه کې ځي لري دی چې نه وي موږ د مشاعره بیخي څه کسې نه دغه شاعر نوم دی که خیر وي ښه جګلوار شاعر دی چنار ګل چې روشي توسه ګلبشره خانه وروره لږه تعریف دې لږ پرېښو چې اورېدل چې سمندر کې 40 کوله تېر کړي دي نه خو وړه خلک اخو وړه خلک ته پاته دو چې دا هره میاشت که خیر وي لاس ورځې پوز ګرځي دغه شل ورځې کېږي د ریوبه په منځ کې تېروي ځکه شعر خوند ورکوي د ریوبه په تال کې پرېت وي لکه مهي چې کسې خو دای د روشي مهرباني ماشاءالله ماشاءالله نه ډېر ښکلی برېښه لکه په ونه پرې راتېر ستېري څه وي دا ژبه دا غوړه ته چول یې دا ژبه نه ده دا بیکټهي ده بیکټهي خدای زه عمر ورته ویښت که داسې وویل چې دا په اوبو کې کله چې زه د لاس ورځو د پور انجکشن د بیکټهي مې وچوله که تاسې فکر وي د لاسو ورځو کې مو د سیریالونو چې دي د خزا نغدي زما نغدي خو په لاغ دی ډېواغ دی دا مې چې کتلي دي داسې مې یو شعر جوړ کړی دی تاسو ویلې پورې وړاندې کوم جزا خدا هغه ماته هو بالو بلودو که ولودو لیوانیانو دره هغه کېدو ټولې کېدي شعر دی چې خزان د کزمانو خزان د کزمان د ورسره مدخوب لا دا توبه 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 ای چې لنډي کمیسونه کې ښکاري وجودونه د څنګري وجونه فکر مو دا که نه ای چې لنډي کمیسونه کې ښکاري وجودونه د څنګري وجونه د بادري وجونو دا سریال دای مرجع ده توبه 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 که دا لوپټې سوي چې دا ریچولې وي ای چې دا څنګه لوپټې کړې رګاړې په سینې کړې زمونږ پړدې کړې دا څنګه لوپټې کړې رګاړې په سینې کړې ته وزمونږ پړدې کړې ننګیان نه کړې ظلم ننګیان نه کړې ظلم دا سریال ملي روایت یعنی جیلونه دی ظلمونه پری تیر کاندی کلونه پیشه کنا جیلونه او ظلمونه پری تیر کاندی کلونه متی عرب را خلاص کلونه خوشحاله چه میلاده
پرېږده که نه موږ د لاس ورځو د سریالو سره تېر کړمو ښه دې کړې ښه دې یا چې اوس لیوانو دره شوه یا چې ریحان باندې غمونه سکندر وایي ډلونه فکر مو ده ریحان باندې غمونه سکندر وایي ډلونه لیوانو په دره کې پولاد کړي استفا ده اخري کتلې ته بیا روشمو ورشه یا چې سروج بهر غسمانو دا ټول دی ګنهګارو ګوره سروج بهر غسمانو دا ټول دی ګنهګارو زه وایم چې نرګل چې ټولو تېره ورته شپه ده ټول عمر سریالي راکسې ویایی چې په تیره چاپ چیپ شه مړماشه خیر وکړه ښه ته کسا په تیره چاپ چیپ شه مړماشه میکتا نو یا روکای مزدگار ده مننه کوم چینار ګل ډېره مننه کوم چې سریالینه یې کتلې وي هغه څه مادهو بالودو که چی شی دی لونه داردو دا نرادی دا نرادی ایلم دا هغه د قدرمنه میګ زخت نه یې زړم دنده بادیږي ځکه چې یه شپږ بجې نه دي که لاسه بجې پره چې شروع شي تو سبه د درسینه څه ټیم بیایې د خپل پردي سره به څه راکام کنی دغه نه زیان چې لټکي به میګ تو سه ډاډه سره وکي نه میګ یې ګلبر شیخانه ور میګ یې چې کونده د خلک نه د دیپک دی پنچې هرشي وړه وړ کیاوي یې چې میګ ته پنچې وخلای دا خدای درې دی لوسای داغه د دلونه دردو که چی شدی مخیز یا لیوانیونه دردو یه خو بس خو بخنه غوړم که چار و دل یوی دا کیسه مالک دا خدای پوور کو کنی میگ خو دغه پیره واسطه یسکه خیر وی میگ یو بل شاعر لري تکړه شاعر دی نومتی شاعر دی سماندای شاعر دی خپرمون شاعر دی دغه شاعر نوم دی ګلزینډای صاحب شک ورته وکړه شک ورته وکړه خواند شعر څه داس نمونه ده غږیږه او ډېر نه ځکه چې خلکو یې خبره نه ستړي شوي چې نن بیا په تا مانوس یې چې لانجه او کونډې وشي نن بیا په تا مانوس یې چې لانجه او کونډې وشي چې غېړه مې مړی شي مرکه او کونډې ملکونو څه ده ملکونو څه ده داسې ملکون نه ته پې پوهېږې چیچلی صاحب وړه غوندې کیسه وې دومره غوټه غوندې نه وي وړه غوندې کیسه وې دومره غوټه غوندې نه وي تالش کیسه بر وکړه فیصله او کونډې وشي د بل په غم کښېنئ یو جړاب سره اوښتا وي د بل په غم کښېنئ خو یو جړاب سره اوښتا وي اخر سړی غلط شي چې دنده او کونډې وشي او اوریر سره دوای میږه لانده خلصوای شي اوریر سره دوای میږه لانده خلصوای شي واژمنه ورته شیر دي چې دوکا او کونډه وشي او دا خلک لیوانی دي چې سپوږمۍ هوټل ته روشي دا خلک لیوانی دي چې سپوږمۍ هوټل ته روشي شاډره خرچه وکړو چې فایده او کونډه په خپله فیصله باندې روزي شاه ګلزینډایه په خپله فیصله باندې روزي شاه ګلزینډایه مالک پیسې ټاکسي چې ابرا او کونډه ته سره ډېره مننه یاره ګلزینډایه راځي ته مننه کوم ویایي چې اسمون ته لیار د خطه نشته اسمون ته لیار د خطه نشته تکسا اسمون ته لیار د خطه نشته ادم خان چرسی کټ مې وبوسه دالا مننه کوم ای ګلزینډینه ډېره مننه کوم رښتیا چې ښکلی شعر و یو څه پکې وي پیغام پکې و خو د ډېر په ښکلي طرز توسې ته ووایه میږ شعرونه هر وخت خوري کو چې توسې ته ښکلی شعر در وروي شعرونه و اجازه زه غوړم انځر ګول یو داسې پخوانی شعر سره دی نوې خو پیری نه تون در غول یې که توسې اجازه مننه کوم ویایي چې څه عجیبه کوي نازینه چې کرکټ وایي میږ رښتیا کسادو څه عجیبه کوي نازینه چې کرکټ وایي میږ ګرځوي هر وخت بیټینه چې کرکټ وایي میږ رښتیا کسادو ته وایي
بیټې نیولی وي په لوس کې په ویر کا کاډ وي لکه څه بیټې نیولی په لوس کې او په ویر کا کاډ وي بیټې نیولی وي په لوس کې په ویر کا کاډ وي کو بیټان ډیل کرا داتې نه چې کرکټ وایي مننه کوم د لانډه لانډه کچه وچاوي مایدون ته روزي لکه څه د لانډه لانډه کچه وچاوي مایدون ته روزي لکه مالنګه کوبالي نه چې مننه کوم میګ ملي ټیم خو تکړه دی په نړۍ کې ګرځي لکه څه میګ ملي ټیم خو تکړه دی په نړۍ کې ګرځي نه تازه نه دلته کوشټایلی نه چې کرکټ وایي ګل بشر خانه نه پوهېږم چې په کې معلوم شم پولیار کې جوړ شول میدوني نه چې کرکټ وایي مننه کومه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي لږ مې د مارۍ د سوړه نه سره خروپې شوي دي ژمی دی سوړه دی چې د شپې ورځې بدلې دي قدرمنه میږ دغسې تو چې چلای صاحب بس خو میږ کوشش کی چې تو سه تحقیق مشاهره جوړی کی قدرمنه میږ مشاهره د غیزي پیراوه بیا چې زه ګل بشر خان سره د وړه شعرونه تو سه تازه رقم یې غفرم په لوی مهربانه خدای سپارم